سلامونه ملګرو د نن ویډیو د آصف علي زرداری باره کې را زرداری د پاکستان د سیاست هغه کردار دی چې ډیر خلک دغه د پولیټیکل میچورټي او دغه د پوهې او په وخت باندې د ټیک فیصلې اغوستو اقرار کوي او زرداری باره کې دا هم ویلی شي چې دغه په سیاست باندې چې کومه پوهه ده نه په هغې باندې نه ځان پوهه کولو لپاره پی ایچ ډي پکار ده او لکه څنګه چې اردو کې وایي ایک زرداری سب پر باری سوره پیرې ته داسې شوي دي چې یو زرداری ټولو سیاستدانان یو طرف ته هغه بل طرف ته او هغه چې کوم داو لګولې ته نه ټیک ختلی دی وخت په وخت باندې هغه داسې فیصلې اخیستې دي چې هغې د پاټۍ لپاره د هغه لپاره ډېر ښه وروستو نتیجه راوړې ده تر دې پورې چې مسلم لیگ یا نواز شریف څو پیرې ته هغه سره بد کړي دي خو هغه ورسره په څو پیرو کې چې کوم دی داسې کلک ودرېدلی دی او داسې ورسره ښه کړي دي چې مسلم لیگ ته د هغې نه ډېره غټه فایده شوې ده د دغې زرداري باره کې دا ویډیو کوو نو وګورئ زرداري یو قبیله ده او دغه قبیله چې ده نو تاسو ته لومبۍ ده پته چې آصف علي زرداری نسلا چې کوم دی نو سندی نه دی بلکې دا بلوچ دی زرداری قبیله بیسیکلی بلوچ قبیله ده چې دوی څه وخت پس بیا راغلي دي او په سند کې آباد شوي دي نوابشاه کې د زرداری پلار حاکم علي زرداری هم سیاستدان او سیاستدان سره سره د دوی د فیملی او دا یو لینډ لاټ فیملی دا جاګیردار چې هغه په زرګونو باندې کنالونه یا په زرګونو باندې ایکړه ځمکه یې ده دغه شان دی بیا بزنس ته راغلل او په کراچۍ کې یو ډېره غټه بمبینو سینما چې وه نه دا د دوی وه نو بزنسز یې هم ورسره شته نو او د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په 1987 کې 1987 کې زرداری بېنظیر بټو واده وشو نو چې بېنظیر بټو سره زرداری واده کېده نو د لیبل اندازه تاسو دې نه ولګوئ چې بېنظیر بټو د پخواني وزیر اعظم د ذوالفقار علي بټو لور وه پیپل پارټۍ مشره وه او داسې ښکارېدل چې که دا نه وي که راتلونکی الیکشن نه وي نو بل الیکشن کې به پیپل پارټي چې کله هم الیکشن وګټي نو بېنظیر بټو به وزیر اعظم جوړېږي نو چې یو داسې ښځه زرداری سره واده کوي نو د دې نه تاسو د دوی د فیملی بیک ګراونډ اندازه راکولی شئ 1987 کې واده وشو 1988 کې یو کال پس بلاول هم پیدا شو الیکشن هم وشو بېنظیر بټو وزیر اعظم شوه دوه پیرې د بېنظیر بټو په دغه دور کې وزیر اعظم پاتې شوه چې دوه پیرې ته کوم دا دور دی د پیپل پارټۍ د په دې کې په زرداري باندې 100 پیرې ته الزامونه ولګېدل نه الزامونه د سو یو خو مسټر 10% باندې دی په هغه زمانه کې مشهور شو مسټر 10% چې حکومت کم ټینډر جاری کوي پروجیکټ ټیک اوور کوي نو په هغې کې د زرداري 10% کمیشن نو یو خدا الزام لګېدلو په ده باندې بل دې کار سرکار کې مداخلت کوي کار سرکار کې مداخلت دا چې لکه کمشنر ته کال کړی آی جی ته کال کړی چې دا کار وکړه دا کار مه کوه نو کار سرکار کې مداخلت دی که نه او د کرپشن الزامات پې دا پې ولګېدل نو ځکه چې کله لومبۍ دور د بېنظیر بټو حکومت ډسمس شو نو په 1990 کې چې کله نواز شریف راغی نو بعد دی جیل ته وردن نه کو او 3 کاله د هغه دور کې دی په جیل کې و چې کله بیا الیکشن وشو او بېنظیر بټو بیا رانندې بیا د جیل نه راوباسو چې بیا بېنظیر بټو لره 96 کې بیا چې نواز شریف راغی نو بیا دی یو پرې ته جیل ته کو نو بیا د نواز شریف حکومت چې کله ختم شو نو مشرف دور کم دی جیل کې نو په لومبي ځل کې د 3 کاله جیل کې تیر کړو او په دویم ځل کې د 8 کاله جیل کې تیر کړو نو 11 کاله په دغه دور کې جیل کې تیر کړل او دا ځکه چې اوس پر عمران خان د دور کې کله دی نه بیا پرې ته گرفتار کو دی جیل ته نو د ویلو جیل خو زما دویم کور دی مونږ ویل جیل د تیو نو جیل سره یو دا خبره هم تاسو ته دی پته چې یو انټرویو کې یو صحافي وي چې زرداری چې په خلکو کې سوره بد مشهور دی نه چې څنګه عمران خان دی پارټای والا وی غل داسې مشهور کړی دی نو ایکچوال کې دی داسې نه دی بلکې دی چې کله هم جیل ته تللی دی نو د چې کله پورې به دی په جیل کې نو د قیدیانو لپاره به دا لکه ډېر زیات یو سهولت هغه زمانه وه چې ده به اول به ما د هغه قیدیانو هغه لیست راړی چې کوم په لږو لږو په جرمانو د وجې نه چې کوم دی نه قید کې پراته دي نو چې بیا ولراړه د به جرمانې ادا کړې هغې به یې بری کړل نو داسې یا د ده د وجې نه ده به ویل چې کوم دی نه پیسې زما نه واخلئ خو دوی له لږه ښه کانه ورکوي دا په کلونو باندې د داسې کار چلولی دی که نه 2004 کې چې کله د جیل نه راووتو نو 2008 پورې 4 کاله دی د ملک نه بهر پاتې شو او د پولیټیکل سیاست نه بالکل کټه پاتې شو بېنظیر بټو راله بېنظیر بټو په هغه حادثه کې شهیده شوه او د هغې د مرګ نه پس چې زرداري راغی نو دا د زرداري د سیاست دویم اننګز شروع شو او دا موسٹ امپورټنټ اننګز دی اوس پاکستان پیپلز پارټي زرداري ته په لاس کې راله او خلکو وی چې زرداري به دا هغه شانونه چلی خو اگر چې کېدای شي چې زرداري نه هم غلطی شوي خو زرداري هغه پارټي تر ډېره حده پورې ښه چلولی ده خلک یې یو ساتلی دی پیپل پارټۍ کې دننه خو کم از کم بغاوت نشته که نه زرداري د 2008 کې چې کله الیکشن وشو
او د پیپل پارټي حکومت راغی نه زرداری صدر شو 15 کاله چې زرداری د صدارت کم دور دی نه په هغه کوم د په کریډټ باندې داسې کارونه شته چې د هغه نه اوس هم ملک ته فائدہ ده اول خو ګوري چې ما تاسو ته وایي چې نواز شریف سره د خګړي 2008 کې نواز شریف د الیکشن بایکاټ کړو د چې کوم د نواز شریف قائل کو کنوینس کو چې بایکاټ مکوا او چې کله هغه بایکاټ واپس واغستو نواز شریف پارټي په پارلمان کې په دویم نمبر باندې رااله او بیا اپوزیشن لیډر چې کوم دی چودري نثار او د هغې د پارټۍ سړی د هغې نه وروسته چې کوم دی هغې د فایده وشوه بیا لکه نقصان نه وشوی د دې فیصلې که نه نو د 2008 نه د حکومت چې کوم دی د 15 کاله چې دی کله صدر نو ګورئ یو خو دا داسې به څوک وکړي چې هغه په خپله خپل اسمبلی ماتولو اختیار پارلمان ته واپس ورکو او پارلمان یې مضبوط کو 18 ترمیم کې هغه کنکرن لیست ختم کو او د شلو ناوالي تر 15 پورې محکمې صوبایي حکومتونو ته لړې او صوبایي خودمختاري رااله په ملک کې د NFC ایوارډ کې چې کوم دی نه د پنجابي سچ ډېره زیاته وایي کمه کړه او نورو صوبو له سیوا کړه ګلګت بلتستان له خودمختاري ورکړه نو ډېر قانوني آئیني اصلاحات وکړل چې د هغې نه اوس هم ملک ته فایده کېږي نو دغه شان دا چې تاسو به دا خبره اورېدلې چې ډېر خلک وایي چې سیپک پیک چول کې زرداری شروع کړی دی داسې نه د نواز شریف شروع کړی دی خو زرداری کم سټپ اخیسته چې د هغې د وجې خلک دا وایي نو د ګوادر بندرګاه په اصل کې سنګاپور سره وه د سنګاپور نه واپس واخیسته او چاینا یې ورکړه نه خلک وایي چې دا لکه د سیپک هغه آغاز او ایران سره د ګیس پایپلاین معاهده وکړه د زرداری دغه 15 کاله چې کله دور و هغه په اخري ورځ باندې سهیل وړی چې انټرویو ورکول هغه ویلي چې هغه ورته وایي ستاسو ریګریټ د سره پس باندې ستومانای دا ورته یې ربدي باندې ستومانم چې ډیر کار کولې شو مونږه دغه مقابله کې کم کړی دی ډیر کارونه داسې چې په کارو موږ نه دي کړی نو هغه چې کوم نه دي کړی هغه سو هغه د توانایي بحران حل کولو کې د حکومت سخت ناکامي و د بجلی هغه بحران حل کولو کې دهشتګردۍ هغه جن چې کوم دن کابو کولو کې د مکمل ناکام شوی وو د کښانه اکانومي ډیره په بد حال و او نور په بد حال شو د اکانومي کې روچته نه کړی شو نو د زرداری یو ډیره ښه فیصله چې هغې پاکستان لا جمهوریت لا فایده ورکړه هغه دا وه چې کله په 2014 کې عمران خان د نواز شریف د حکومت خلاف درنه شروع کړه او هغه درنه په لومړي وخت کې دومره شدید وه چې د هغې نه مکمل خلکو ته دا ښکارېده چې ګینې د نواز شریف حکومت به ونه چلېږي او ختم به شي نه په هغه دور کې ډایرکټ هغه پاست کې چې څه شوي وو هغه زرداري یې کړل او ریوند ته یې دوره وکړه نواز شریف سره کېناستو او نواز شریف ته یې ویل چې غم به نه کوې موږ در سره کلک ولاړ یو او ټولې دنیا ته پته ده چې زرداري او پیپل پارټي نواز شریف سره کلک ودرېدل نو د عمران خان د درنې زور کم شو او بله صرف دا نه بلکې منصوره ته یې دوره وکړه جماعت اسلامي او بیا یې کاب لیګ ته ګجرات ته یې دوره وکړه کاب لیګ والا دا ټول چې کوم دی اعتماد کې واخیستل چې نواز شریف سره دې ټایم کې ودرېږي دا د جمهوریت تقاضا ده حکومت که ختمیږي داسې په زور باندې دا خو به یو ډینجرس ټرنډ جوړ شي او بیا به راتلونکي حکومت که عمران خان ومي نو کیدای شي چې څوک درنه جوړه کړي او په درنو باندې به حکومتونه بیا ختمیږي نو د زرداري دغه ټایم کې د جمهوریت لپاره دا کردار او دا فیصله څومره ښه فیصله وه د دې نه پس کله بیا 2016 کې زرداری وی زر پارلماني سیاست ته راځم نو پارلماني سیاست ته لکه چې اوس د MNA جوړېږم نو په پارټۍ کې دنه هم خلکو وی د MNA نه جوړېږي او دته وی چې بلاول به MNA یو بلاول به د پالیټکس کوي ته ورته مرزه او اسې هم در پاکستان صدر پاتې شوی نه ستا سټیټس رده نه خي چې تاسو یو عام MNA شي او په پارلمان کې دن نه نو چې پارلمان ته دن راغی نه فیصله غوډي وګوري ټیک ثابت شو کنه نن په پارلمان کې دن زرداری نو او دومره اکټیو نو هغه د تحریک عدم اعتماد دا گیم چې کوم دی نه دا به دومره کامیاب شوی نو دا هم د زرداري هغه ټیک فیصله شوه خره دې نه پس اوس دا PDM جوړ شو او PDM کې چې کله په دې باندې اختلاف راغی چې هغوی به موږ استعفاګانې ورکوو زرداري به استعفاګانې به نه ورکوو او پارلمان کې دننه به چې کوم دی نه د تبدیلۍ لپاره کوشش کوو اوس وګورئ هغه استعفاګانې که هغه ټایم مولانا پاټای او نواز شریف دې ورکړی وي نن به عمران خان په تحریک عدم اعتماد باندې څنګه ته نو هکه د زرداري خبره ټیک وخواته او بیا دا هم چې زرداري دای چې کوم دنه دغه کړل تحریک عدم اعتماد په لار باندې به بوزو نو د تحریک عدم اعتماد کې دنه راټول کردار د ټولې پارټۍ د بلوچستان پارټي MQM دا ټولې د مولانا پورې دا ټولې چې کوم دي نو زرداری دا ټولې رايوځای کړي دي او یو کړي دي نو عمران خان په تحریک عدم اعتماد کې چې کوم دنه لاړ او شهباز شریف وزیر اعظم شپدي کې تاسو ته هم پته ده خره دینه یو پکې زموږ نه پاتې شاغدار چې کله ګیلانی د تحریک انصاف هغه امیدوار په د سېنات الیکشن کې پړکو نو هغه هم د عمران خان دپاره وایي اړومبی انډیکیټر و چې لکه ګوره ته پوه شه چې ستا دپاره راتلونکي وخت کې داسې مشکلات راتلی شي که هغه ټایم خلک وایي دا پوه خلک چې که هغه ټایم عمران خان د دین اندازه لګولې وه نو د به اتحادیانو سره چې اګنور کولی یا خپلې پارټۍ هغه منحرف چې کوم هغه اګنور کول هغه نه اګنور کول نو دوی به یو ساتلي نو بیا به د تحریک عدم اعتماد ته خبره نه را رسېده خو هغه د هغې نه سبق وانه غوښتو نو دا زرداري
دا ټول سیاست چې دا ویلی شي چې د دې د سیاست باندې پوهه کېدو لپاره پی ایچ ډي پکار ده نو بالکل پکار ده او د هغه دا فیصلې تاسو به پوه شئ چې هغه څنګه سیاست کړی دی. ډېره مننه.